ولسمشر غني وایي سوله په نیمه شپه د غلو غوندې نه راځي. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر اشرف غني د چهارشنبې ماسخوتن د دارالمان ماڼۍ د پرانستې په مراسمو کې وویل سوله به د غله غوندې په نیمه شپه نه راځي بلکې په رڼا ورځ به راځي او له جزیاتو به یې ټول افغان ولس خبر وي. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل موږ سوله په ملي او نړیوال بحث بدله کړه، موږ سوله راولو. ښاغلي غني زیاته کړه موږ داسې سوله غواړو، داسې سوله راولو چې ټول افغانان تر همدې یو درې رنګي بیرغ لاندې واوسي. داسې سوله نه غواړو چې یو ځل بیا هېواد د جګړو په ډګر بدل شي. افغان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته په اشارې وویل د یوې باعزتې سولې لپاره موږ ټول شرایط تیار کړي. کومې خبرې چې د سولې په اړه روانې دي هر څه یې څارو، ځکه غلي یو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لا تر اوسه خبرې نه دي پیل شوې. همدارنګه ښاغلي غني د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو په اړه د خبرو ترڅنګ وویل افغانستان ته به سوله راځي او ټاکنې به هم کیږي، نه د ډاکټر نجیب حکومت ته ورګرځو او نه نورو کړاوونو ته. هېڅکله نه ډاډه اوسئ. د ده پر وینا جمهوریت دی چې تر چتر لاندې زموږ له هویت، تاریخ، مادي او معنوي میراث او عزت څخه دفاع کوو او جمهوریت زموږ د ملت هغه ورکه ده چې اوس مو بیا موندلې او ترلاسه کړې ده. نوموړي زیاته کړه افغان ولس اوس هوښیار شوی دی، په اوازو او دسیسو نه غولېږي او اوس هغه وخت تېر شوی دی چې نورو به د افغانستان راتلونکی برخلیک ټاکه. همدارنګه ښاغلي غني زیاته کړه نن ورځ بیا هم تر ګواښ لاندې یو. دښمن غواړي چې بیرته مستانه کړي، دوی غواړي چې زموږ ارادې ماتې کړي، خو د دفاعي ځواکونو په همت تر اوسه نه دي توانېدلي او هېڅ وخت به ونه توانېږي. نوموړي زیاته کړه د افغانستان دښمنانو په خپلو بریدونو او چاودنو کې هم وګړي شهیدانوي او غواړي چې د افغانستان تاریخي هویت له منځه یوسي، خو هېڅکله به په دې شوم کار کې بریالي نشي. افغان ولسمشر په خپلو خبرې کې وویل نن ورځ د دارالمان ماڼۍ پرانسته هم په همدې خاطر ده چې که موږ هر څومره غریب هم شو خپل هویت نه خرڅوو او هېڅکله نه تسلیمیږو. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد له طالبانو سره د نهم پړاو خبرو په موخه دوحې ته روان شوی او له هغه ځایه وروسته به کابل ته راځي څو د افغان حکومت له مشرتابه سره مشورې وکړي او په بین الافغاني خبرو کې بشپړې برخه اخیستو ته یې وهڅوي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني د دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مراته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیو بخون کې خدای سپارم. د الله په امان.